شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی مهربان دی. السلام علیکم ویورز، سید علي شاه صاحب په خدمت کې د بیټک ټي په شیشه باندې حاضر دی. موجود یو نن په ټوپای کې پروګرام نن دی سیف ثوابي. سیف ثوابي کې به تاسو ته موږ مختلف پروګرامات مخې ته راوړو، مختلف موضوعات باندې به موږ پروګرامات کوو چونکې نننی پروګرام چې زموږ په سوشل میډیا باندې دی چې د سوشل میډیا څومره فائدې دي څومره نقصانات دي، د سره سره زموږ په پښتون کلچر باندې یعنی کې زمونږ په پښتو چې کوم ثقافت دی هغې باندې څه اثرات دي، دا به موږ دلته د عوامو رایې اخلو چې د عوامو څه خیالات څه تاثرات دي، هغه به تاسو ته موږ مخې ته راوړو چې د سوشل میډیا باره کې د هغوی څه خیالات تاثرات دي، چېرته هم به ځئ چې موږ سره اوسېږئ. راسره دې ټایم یو بل ځوان ولاړ دی چې ماشاءالله ډېر ایجوکیټډ دی. دی نه به دا پوښتنه لرم چې د سوشل میډیا فایدې او نقصانات څه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، څنګه الله ښه تاسو؟ الحمدلله جی ٹھیک ٹھاک. دا راته ووایئ جی سوشل میډیا جی فواید اور نقصانات څه دي؟ د سوشل میډیا که نن دور کې وګورئ نقصانات ډېر زیات دي. دا زموږ ینګ جنریشن چې دی ټول ورځ فیسبوک ته ناست دي، لمونځ اودس نشته، او خاص کر نن سبا د پښتو میډیا ول چې کوم راغلي دي هغه ډانس پکې ډېر زیات راځي، نو هغه په حاشیه طرف ته ډېر زیات یو رجحان د ینګ جنریشن روان دي. لمونځ اودس ته ډېر پاتې دی، او که فایدو طرف ته وګورئ فایدې ډېرې زیاتې دي. څه نیوز راشي نو زیاتره په سوشل میډیا باندې راغلي 15 منټه کې هر کس ته خبر وي. دا راته ووایئ جی چې زموږ ایجوکیشن ټول سیستم چې کوم دی هغه چونکې په انټرنیټ ډکه سوشل میډیا باندې پروت دی، نو د هغې متعلق هم څه خیالات دی چې آیا ایجوکیشن اسپیکټ چې کوم وګورو نو هغه ته نه کور کېږي، خو چونکې زموږ نوجوان نسل آیا د ایجوکیشن اسپیکټ باندې هغه یوز کوي او که نه فضول لګیایي، د هغې متعلق تاسو څه ویل غواړئ؟ نو زیاتره کسان پکې شته چې ایجوکیشن اسپیکټ باندې یوز کوي، خو نن سبا چې کوم الګ ته ګوري د سټډي د ناس انټرنیټ یوز کوي د سټډي لپاره، نو هغه لازم دا چې واتساپ باندې میسج راشي، فیسبوک باندې نوټیفیکیشن راشي، نو هغه طرف ته ذهن لاړ شي، نو ټول هر څه د ګډوډ شي. نو فایده پکې هم ډېره ده، نقصانات ډېر زیات دي. نن سبا کلچر دغه سوشل میډیا له لاسه څومره حده پورې متاثره شو؟ نو که موږ سوچو کو نو زموږ پښتانه نن سبا ډېر زیات متاثره دي نه، خاص کر ینګ جنریشن چې کوم دی نو نن سبا د میډیا باندې راځي، پولیس والو هم ډېر دغه کړی دی، خو دا کلاشنکوف او مشینان لاس کې نیسلي او تصویران ورکوي، دا دوی لپاره ډېر نقصان دی. معاشرې ته هم یو نیګیټیو میسج دي، او چې څوک دا یوز کوي نو هغې خامخا جنګ جګړه راشي او سره وي، بیا خامخا ډس کړي، بیا د مخکې لویه مسلې جوړېږي. څه میسج ورکول غواړئ زموږ نوجوان نسل ته د ایجوکیشن باره کې، دې سره سره سوشل میډیا د یوز باره کې؟ زه خو زما طرف نه به دا میسج وي چې هر کس سوشل میډیا یوز کوي نو هغه له دا پکار چې پازیټیو طرف ته یوز کړي، د خپل د ایجوکیشن باره کې زموږ د چې کوم د معاشرې دغه هغې باره کې یوز کړي، او نیګیټیو طرف ته پکې ډېر کم لاړ شي، نو هغه لپاره دا بهتره وي. چې ورسره سره جی یو بل مشر ملاو شو چونکې د دوی تعلق جی میډیا سره دی، دوی نه به دا پوښتنه لرم چې سوشل میډیا استعمال څومره حده پورې نقصان دی، څومره حده پورې چې کوم دی فایدهمند دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایئ چې د سوشل میډیا استعمال څومره حده پورې فایدهمند دی، نقصان دی، د دې متعلق تاسو څه پوینټ آف ویو ده؟ سوشل میډیا اصل کې استعمال پورې خبره ده، په استعمال یې څوک صحیح کول غواړي او فایدهناک دی، او که څوک غلط کول غواړي نو ظاهره ده چې دا نقصاني هم دی. دې وجه باندې چې کوم دی نو ډېر مسایل هم خلکو ته راغلي دي، ډېرې پیسې هم چې کوم دی نو خلکو ته ملاویږي، خو دې کې بنیادي ذمهواري چې کوم دی نو هغه زموږ د پیرنټس ته چې موږ خپل ماشوم له چې کوم دی موبایل ورکړو، موبایل ورولو، خو هغه ته دا نه وایي چې باید دې استعمال به چې کوم دی څنګه وي. نو بنیادي بیسک شی چې کوم دی زموږ پیرنټس دی چې هغه خپله ذمهواري وپېژني، او چې خپل ماشوم له وړوکي له هلک له موبایل ورکوي، نو هغه سره دا د هغه فرض جوړېږي چې هغه د خپل ماشوم زوی دی یا لور د هر څوک چې دي هغه په دې باندې پوه کړي چې بچی دې استعمال به چې کوم دی نو څنګه کوي، او طریقه ورته هم وښایي او په دې باندې پوه کړي چې یاره دې فایدې څه دي، نقصانات څه دي. پښتون کلچر څومره حده پورې متاثره شوی دی د دې سوشل میډیا د لاسه؟ اثر چې کوم ورېدلی نو هغه زمونږ په هر یو څیز باندې ښه هم ورېدلی دی او خراب هم ورېدلی دی، او زمونږ د پښتنو کلچر چې د سوشل میډیا په وجه باندې چې څومره خلکو ته لکه معلومات شته، ډېر خلک دا دي چې هغوی د خپل کلچر نه چې کوم نو خبره، او د دې سوشل میډیا په وجه باندې چې کوم نو هغوی د خپل پښتو د کلچر نه خبر شول، نو د هغې لپاره د سوشل میډیا کردار چې کوم ډېر اهم دی، او په هغې نه زه مطمئن یم، خو دا چې بعض ځای کې چې کوم د پښتنو چې کوم بې ادبي کېږي، او بلکې خاص کر زموږ خپل پښتانه
ژانرونه د موږ د دغه واله چې کوم دی هغه په خپل چې کوم دنو پښتنو سره یو مزاج کوي ټوکی کوي د خپل کلچر هم چې کوم دنو مزاج کوي ما په خیال باندې هغه شی چې کوم دنو سره چې ډی ټایم یو بل مشر ولار دی دنه خپل پوینټ اف ویو واخلم یو رائے بدای راکړي چې د سوشل میډیا استعمال څه فواید دي دین علاوه چې کوم څه نقصانات دي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا راته وایي چې سوشل میډیا یعنی چې د انټرنیټ چې زموږ د فیسبوک یوټیوب او نور دا اپلیکیشن د دې څه فائدې دي او څه نقصانات دي؟ اوسني وخت کې خو زه چې کوم محسوسه ډېر زیات نقصان زموږ نوجوان نسل لپاره دی هغه دا چې دوی د دین لريوالي په دې ګډومبه شرط دی چې دوی ټول شپه چې کوم دی یا ټول ورځ په موبایل کې راځي هغه کې د تعلیم هم متاثر کیږي د دې روزګار هم متاثر کیږي د دې نظر د دې چې کوم قوت بدن دی هغه متاثر کیږي نو دا ډېر زیات زموږ د معاشرې لپاره نقصان دی او پیدیم د دې شته کومه چې څنګه ګورو خپل لکانو ته نوجوانانو ته نو هغه په ځای د پیدي چې هغه کې کوم فواید دي کوم پیدي دي هغه نن طرف ته زیات روان دي نو لہذا زموږ دا درخواست چې دا شی چې کوم دی نوجوان در نسل ته دا درخواست دی چې دا اصل نواړيږي د ټول نو زیات نقصان د دماغي توازن کمزوري کیږي نظر کمزوري کیږي په دماغ وي بوج راځي د وخت نه مخکې چې کوم دی وي ستو سپین شي د وخت نه مخکې چې کوم دی نو دی هغه قوت چې کوم دی ختم شي نو موزه او دس نوځي او غلط طرف ته ډیر زیات روان دي. دا ته وایي چې پښتو ثقافت مخکې کم زمونږ د پښتو قوانینو زمونږ د پښتنو او اوس کم حساب دی دغه سوشل میډیا د لاسه څومره د پورې اثرات اورځېدل. پښتو ثقافت خو چې کوم مخکې ونو هغه زړې د احمد خان او د خیال محمد او داسې اخیسته محفلې به وي او یو خسته د یو قربان اواز به هغه سیستم اوس نشته اوس خو چې موږ وینو نو هغه سیستم خو ډېر بدل هغه زموږ د ذهن کې نو ته کټې شو نو په ذهن کې راځي. ځوانه دا راته ووایه چې ته هم خپله په نوي نسل کې خو ته هم دا موبایل استعمالې سوشل میډیا استعمال ته په کومه طریقه کې دا راته ووایه. موږ فیسبوک کوم دی سبا فیسبوک دی ټیک ټاک دی پبجي دی نور واتساپ دی مطلب موږ د فیسبوک نه خو پیدا مو استری شو او په غلط طریقې استعمالېږي کنه او ټیک ټاک شو دا پبجي شو دا لکه سړی غلط طرفه بوزي. سره نقصانات څومره دي زموږ نوجوان نسل کومه طرف ته روان دی آیا فایده یې ترې حاصله کړه که نه نقصان یې حاصل؟ نقصانات خو زیات دي ډېر زیات دي ځکه چې دا نوې ګولې کوم دی دا ډېر زیات غلط طرف ته روان دی تباهي کوو. دا راته ووایي چې د سوشل میډیا فایدې او دې سره سره د سوشل میډیا نقصانات یعنی چې فیسبوک دی یوټیوب دی نور د انټرنیټ چې کوم اپلیکیشنز وغیره دي د دې فایدې څه دي د دې نقصانات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني ستاسو راتګ دلته کې د هر یو څیز خو نقصانات او پیدې دواړه خامخا وي خو د هغه د استعمالولو والا باندې مناصره ده چې هغه د هغې استعمال څنګه کوي. پیدې خو ډېرې زیاتې دي لکه زموږ د نوې جنریشن دپاره د هغې دپاره د نالج او د هغه د نوي نسل لپاره ډېرې ښه پروګرامات دي په هغې کې او د نقصان هم پکې ډېرې خبرې دي لکه ډېر د فحاشۍ دغه دي پکې ډېر د ټایم ضایع پکې تاسو څه خیال لري چې څومره حده پورې یعنې چې زموږ څومره شهره چې کوم دی هغه نیګیټیو سایډ ته روانه د دې لاسه یا ډېره زیاته دی زه وایم چې تقریبا 80-90% نیګیټیو طرف ته روانه ده. سره سره د پښتون چې کوم کلچر دی زموږ د پښتو ثقافت هغې باندې څومره حده پورې اثر وغورځېد د دې سوشل میډیا د لاسه؟ نو سوشل میډیا باندې یا زیاتره د پښتو د فلمونو او د ډرامو دې څیزونو خرابه کړه جی لکه دا دوی چې پکې د سټایلونه میلونه کوي د کلاشن کوپي ماشینان او داسې څیزونه راغستي نه دې څیزونو خو دا خرابه کړه په کار دی له داسې چې لکه څه مثبت دغه ورکړي زموږ د مشرانو څه دغه زوړ دغه ورکړي تاریخي څه دغه ورکړي یا څه نوې څه داسې دغه چې نوې جنریشن ته څخه دغه واخلي پازیټیو دغه والي. دنه به پوښتنه لرم چې د ده څه خیالات څه تاثرات دي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. راځم به چې دې خبرې طرف ته دا راته ووایي چې سوشل میډیا بلا خلک استعمال کوي د دې نقصانات څه دي د دې فایدې څه دي د متعلق تاسو بیٹک ټي په شمه باندې تاسو خپل پوینټ اف ویو راکړئ چې څه خیالات هم دي. ثانک یو بیٹک ټي چې سوشل میډیا چې کومه ده نو فایدې هم ډېرې دي نقصانات هم ډېر دي په دې جدید دور کې اکثر نوجوانان یا چې کوم غریلو مسایل دي د خلکو هغه ډېرې زیاتې دي نیټ سوشل میډیا په وجه باندې مطلب که یو انسان
नेट صحیح طریقې سره استعمالوي نو اومه جی او که یو سړی خراب طریقې سره استعمالوي لکه سر ما یو کزن ماته په نو هغه ماته ډاکومېنټس راولېږه جی نو دا ډاکومېنټس چې موږ مخکې کله ایمیل کول نو ټایپینګ ولا راتلو خاص کر کله کې موږ داسې غټه مسله جی نو هغه ډاکومېنټ هغه ما تصویر باسو واتس اپ باندې ایمیل کولو جی جی نو لکه سور اساني شول اخره کې څه میسج ورکول غواړئ بیٹک ټي په شبا باندې جی اخیره کې بس ما دا میسج دی چې موبایل استعمالوي خپل ضرورت مطابق استعمالوي خپل چې کوم نوجوان نسل د خاص کر ماشومان دي لکان دي جنکۍ دي کالجونو ولې سکولونو ولې هغه باندې پابندي ولګوي موبایل استعمال جی ورسره سره جی دلته کې یو بل مشر ولاړ دی د مشر رائے بم اخلو چې د دې څه خیالات تاثرات دي د سوشل میډیا فائدې نقصانات څومره دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام دی دا راته وایي چې د سوشل میډیا فائدې څومره دي یعنی کې دا فیسبوک دی یوټیوب دی نو دین علاوه نور انټرنیټ چې کوم مطلب اپلیکیشنز وغیرہ دي دا نقصانات او فائدې څومره دي متعلق تاسو خپل رائے راکړئ بس دا خپل ځان لپاره دا مناسبه چې غلط استعمالوي غلط استعمالي صحیح استعمالوي ولکه نوجوان نسل له غلط استعمالي دي هغه ټول دا نوم چې ټول نوجوان غلط ټول خلک سټډي لپاره واړه استعمالي ولکه په 10% تقریبا غلط استعمالي تاسو زمونږ د نن ورځې پروګرام دی امید لرم چې تاسو به نه کافي انفارمیشن اغستې وي څنګه تاسو له کتل دغه موږ مختلف خلکو سره دي تاسو ملاقاتونه وکړه مختلف خلکو نه موږ د سوشل میډیا یوز باره کې رائے واغستې دا چې د سوشل میډیا دي فواید سره دي سره نقصانات سره او پلس ور سره دي سوشل میډیا په وجه باندې زمونږ پښتون کلچر څومره د پر متاثر شوی دی تاسو ته د ټول پوینټ اف ویو ملاو شو الله دې وکړي چې زمونږ د نوجوان نسل له دین علاوه چې کم نور ایجز والا کم نسل دی دا د دې سوشل میډیا دی پوزټیو یوز وکړي او اس قسم دي نقصانات د دې متملاو نشي نو بهتره به دا وي نننی پروګرام دی موږ سره ټایم پوره دی ان شاء الله ډبل پروګرام سره به تاسو په خدمت کې حاضرې وي چرته مې خاطر او بعد سي مال خپل کیمرامین عادل سره اجازه راکړي د لوی الله پامه